السلام علیکم قدرمنو، زه ستاسو په خدمت کې اور بیا حاضر یم او بیا له یو داسې غمجنې دردمنې کیسې سره حاضر یم چې یو پلار د خپلې ماشومې د علاج لپاره پریشانه دی. دغه ماشومه چې د خپل پلار په غېږ کې د تاسو وینئ چې دا یوه سترګه یې خوږ ده او ډاکټران دا 14 میاشتې کېږي چې د علاج کوي، تر اوسه پورې علاج نه دی سوی. نن بي ام سي هسپتال چې دی دلته راغلي دي، د دې سټي سکین به کوي سبا انشاءالله. نو له هغه بعده به معلومیږي چې دا مرض چې دی مرض داسې اسانه مرض هم نه دی. نو د دې علاج به کوو، د پلار سره خبره کوو. تقریبا 14 میاشتې د دې پر سترګه باندې مخ پر کوشش کړی، دوايان کوشش کړی، 1,40,000 روپۍ زه قرضدار یم. اوس پر 1,00,000 روپۍ باندې هم قدرت نه لرم. که د چا کم ورور په واسطه کې کار څه کار کوي؟ چیرې اوسې کار څه کار کار په مسلم باغ کې اوسېږم، هلته بزګري کوم، د بل مزدوري ده. بزګري کوي؟ بزګر یې؟ اصلي وطن دې کوم ځای دی؟ اصلي وطن مې افغانستان دی. په افغانستان کې هلمند دی. په هلمند کې بیا نصراج یم. نو ته د خپل بچي د علاج لپاره پریشانه یې؟ ډېر پریشانه یم، د دومره پریشانه یم چې بس بیا زیات بې اندازې پریشانه یم. نو ته خپل موبایل نمبر ووایه. 202 بیا 0 بیا 3 بیا 9 بیا 9 بیا 9 بیا 5 بیا 9 بیا 2 اخر کې 2. قدرمنو، د پښتنو دردونه بیخي ډېر دي، مسلې هم بیخي ډېرې دي، تکلیفونه یې ډېر دي. نن چې کوم پلار د خپلې لور دپاره پریشانه دی، موږ دونې کولی سوای چې د دې درد د ده غږ تر تاسو پر در ورسوو. نو د دې چې کوم علاج دی د دې ماشومې، دا ډېره په درد کې هم ده، په تکلیف کې هم ده. دا علاج په موږ ټولو فرض دی چې د دې ماشومې سره مرسته وکړو، د پلار سره مرسته وکړو. زما دغه په وس پوره و چې ما یې ویډیو جوړه کړه، د ده موبایل نمبر دا دی په ویډیو کې د ویل رابطه ورسره وکړي او د دغه خوږمن پلار چې دی باید د دې موږ دغه خوږ لرې کړو او د ده مرسته وکړو. یو جان مننه.